چارج په وایه چارج په مرسته دا څنګه د احصایې لپاره استعمالېږي چې لپاره احصایه که چا ویلي هغه به پوهېږي صحیح ده دې په مرسته مطلب موږ کولی شو مختلف ډوله ګرافونه رسم کړو فرض مثال تاسو څه شي لپاره ګراف رسم کول غواړئ لکه نیم ده مثلا دلته لیکمه چې جنوري فبروري مارچ اپریل مثلا نیم مثلا موږ یو اداره ته ګراف ورکوو چې موږ هر شی څومره مصرف کړي دي لکه فرض مثال څه شی ولیکو شوګر مثلا برم څومره مصرف کړې ده سالټ مالګه څومره مصرف کړې ده غنم څومره مصرف کړې جنوري کې مثلا دا 250 کیلو مصرف کړې ده دا مو 500 دې میاشتې 500 شپېته او دې میاشتې 400 شپېته او دلته مثلا 349 دا مثلا دې میاشتې 650 شپېته دې کې 600 یو اویا او دلته مثلا 400 او 50 او دلته پر مثال 500 شپېته همدغه دلته مو څومره مصرف کړی دی داسې نه دا مثلا په کیلو باندې ده اوس تاته یو څوک وایي چې ماته دې احصایه راکړه چې مثلا کومه میاشت موږ دا شی ډېر مصرف کړی دی نو دا ټول انتخاب کې راسي ګراف ته ګرافونه دې ډېر ډولونه لري خو دوه ډوله ګراف دی یو دا پای ګراف هغه یو دایروي ګراف ته او یو دا بار چارټ ګراف دی دا دوه ډېر مهم دی ډېر مشهور دي مثلا دا ګراف غواړم دا ګور ډایرکټ تاته ګراف رسم کړم او هر یو ته همدغسې خپله بېله بېله اندازه ورکړې فرض مثال دا هغه ګراف څه دی دا د شوګر د برې ده دا سور څه ده دا د سالټ مالګې ده او دا څه شي ده ویټ د غنمو ده صحیح ده یعنې څومره هغه مو استعمال کړي فرض مثال په دې هغه کې چې ده په جنوري میاشت کې د ټول نه زیاته برمو په کومه میاشت کې استعمال کړې ده جنوري میاشت کې بیا مو فبروري میاشت کې بیا مارچ کې بیا اپریل کې او د ټول نه زیاته مالګه مو کومه میاشت کې استعمال کړې ده فبروري میاشت کې صحیح ده ویټ غنمو ټول نه کومه زیات هغه کې زیات استعمال کړې ده مارچ میاشت کې خپله باندې ګراف ټول درته جوړ شو دې ځای تاسو کولی د ګراف ټایپ بیا بدل کړئ مثلا تاسو په یو ګراف کې غواړئ اوکې کړئ هر یو کې ځان ځانته وینئ ټول درې سره په یو ګراف کې درته شو کوي که غواړئ مثلا دا د ټمپلیټ یا د خپل هغه په حیث درته سیو کړي مثلا د عمر په نوم یې سیو کوو که بل څوک اوس بل ګراف انتخاب کړي فرض مثال ته غواړئ بېرته هماغه د عمر په نوم ګراف پرې اپلای کړي ټمپلیټ ته راسه دلته عمر په نوم باندې ګراف پیدا کړي چېرته به وي دا ده اوکې کړئ بېرته به هماغه ته اپلای شي سویچ رو کالم نه هدف دا ده وګورئ دا شوګر او دا شیان چې دې طرف ته دي او نومونه لاندې دي دلته کلیک وکړم بیا وګورم میاشتې بره راسي او دغه نومونه چې دي لاندې راځي کوم ډول ستاسو مطلب غواړئ صحیح ده سلیکټ ډیټا په مرسته بیا موږ کولی چې دا ډیټا کې تغیر راولو فرض مثال دا غنم ترېنه وباسم ریموو اوکې که د غنمو هغه څنګه شو ګراف یې ختم شو که بېرته ورته اډ کوې کولی شئ سلیکټ ډیټا ته راشئ اډ باندې به کلیک وکړئ دې ځای کې سلیکټ دلته به نوم انتخاب کړئ غنم مثلا او په دې ویډیو کې به بیا هماغه مقدار به انتخاب کړئ دې باندې کلیک کوم دې ځای تر دې ځای پورې دا مقدار انتخابوم بیا یې اوکې کوم کله مې دا اوکې وګورو بېرته به یې غنمو په نوم باندې بل یو ګراف ورته جوړ شي یا مطلب بېرته به غنم اضافه شي صحیح ده یا کولی شئ دلته مثلا دا دې ځای کې نور ډولونه شته لکه دا شکل غواړئ چې مثلا د لاندې ټیبل هم ورسره یا دا شکل غواړئ وګورئ مختلف شکلونه دي رنګ کوم ډول رنګ ورکوئ مثلا یو ډول رنګ ورته انتخاب کړئ دا مو چارټ دا مطلب زه غواړم دا چارټ انتقال کړم آیا کوم یو بل شیټ ته انتقال یا دویم شیټ ته یا دریم ته یا که غواړئ نوی شیټ ورته جوړ کړم بیا نوی ورته واخله بل نوی شیټ ورته واخله صحیح ده مطلب زه نوی شیټ ته انتقالوم اوکې که دا وګوره بل یو شیټ یې ورته واخیستل د څه شي په نوم باندې ده چارټ په نوم باندې ده هدف باندې ورسېدی یا بېرته مثلا مو کوي چېرته یې مو کومه شیټ ون ته اوکې که دا وګوره بېرته به شیټ ون ته راشي صحیح ده بیا ورته چې راشي دلته کولی شي مطلب لکه زه وایم دا شوګر نه دی برې ګراف دې ته یو بل رنګ ورکوم وګورئ ټول انتخاب شو کوم رنګ ورکوئ فارمیټ سلیکشن ته راځم مثلا فارمیټ ته کوم ډول رنګ ورکوئ یو رنګ درته ورته انتخاب کړئ لکه زه پکچر ورته اخلم دا تصویر کلوز یې که دا وګوره هماغه ټول به هماغه فارمیټ واخلي کوم د هغې چارج ده بېرته کولی شئ دلته راسي ریسیټ ټو میج سټایل وګوره بېرته به خپل حالت ته راسي که غواړئ کوم تصویر راوړئ کلیک وکړئ دې ځای نه کولی شئ تاسو تصویر ورته راوړئ اوکې که وګورئ دې ځای باندې به پاسه څه شی راسي تصویر صحیح ده کوچنی کولای شئ غټولی هم شئ یا شپ مثلا کوم یو شپ رسم کوئ دا وګورئ دا یو شپ شوله مطلب هماغه پرون خبرې دي وګوره کوم رنګ ورکوئ رنګ هر څه ورکوئ یا ټکس باکس رسم کوئ چې لیکنه کې وکړئ دا ټکس باکس شولو دا وګوره یا
کولای شي دې کې به لیکنه وکړي څومره زیاته کړو یا کمه کړو څه ډول صحیح شوه یا راځم دلته لیاوټ ته په لیاوټ کې ورته وایم چارت ټایټل دا د چارت عنوان دی وینې دا برس لیکلي دی که غواړئ مطلب دغه چارت ټایټل یا د چارت عنوان دی نه وي دلته نوم ورته انتخاب کړئ ختم وسي یا د ویښ په دې رنګ باندې پاسه وګوره یا د آوټ سایډ کلیک وکړه دا وګوره آوټ سایډ یا بهر پسې اکسس ټایټل مثلا غواړئ لاندې وپوکي کلیک وکړه دا وګوره په وپوکي ډول به دلته موږ سره څه شی راسي یو چارت به راسي یا که چېرته غواړئ مثلا په عمود ډول دلته هم چارت راسي راځم دلته ورته انتخابوم او پرایمري روټیټ وګوره دلته هم راشي په دې شکل باندې لاندې طرف نه کولای د پاس طرف نه دا ولیکل شي کولای شي دا ورته انتخاب کړئ ورټیکل په عمود ډول باندې ولیکل شي یا په وپوکي ډول باندې غواړئ دلته ورته انتخاب کړئ هاریزونټل او که هیڅ نه غواړئ دلته ورته انتخاب کړئ نون لیجنډ کې دې شیانو ته لیجنډ کې ویل کېږي څه ته ویل کېږي لیجنډ کې که چېرته مثلا تاسو دلته راشئ په دې ځای کې ورته انتخاب کړئ کوم طرف ته غواړئ نون هدف څه شی ده یعنې دا مطلب د لیجنډ کې هیڅ نه غواړم راځم دلته وګورئ لیجنډ کې دې ته لیجنډ کې ویل کېږي که نه غواړئ وګورئ نون انتخاب کړئ یا ښي طرف ته غواړئ وګورئ ښي طرف ته به راسئ یا ټاپ طرف ته غواړئ دا وګوره یا مثلا لیفټ طرف ته غواړئ کوم ډول کوم طرف ته تاسو لوی مطلب انتقالولی شئ صحیح ده خو رایټ طرف صحیح دی ټولونه بل د دې نه وروسته راشئ دلته لیکلي ډیټایلیبل دې ته ویل کېږي ګوره اوس خو دا ګیره پته ماته لګېږي کله چې دلته پاینټر وله ماته خپله ولیکي دا څو په اندازه رسم د 250 په اندازه خو که کله مثلا زه دلته راشم ورته چاپ کوم یې نو بیا خو پته نه لګېږي نو سنټر ورته انتخاب کړه دا ګور پر یو باندې به خپله ویډیو لیکلې وي یا کوم قیامت په اندازه باندې چې دا ګراف رسم شوی وي په هماغه اندازه باندې به دا ویډیو ټوله دلته کې لیکلې وي ښه دی دلته یا راځم دلته لیبل ته وګوره مثلا اینډ سایډ کې دې وي یا د پر مثال ان سایډ اینډ دې وي یا د آوټ سایډ وګوره یا د سر به خپله ویډیو لیکلې وي نون انتخاب کړئ بل ډیټا ټیبل دا کوم ټیبل چې موږ دلته جوړ کړی تاسو کوی دا راته چاپ کول سره دلته کلیک وکړئ لاندې به ټیبل ورسره راشي که دا لیجنډ کې یا دا رنګونه هم دلته ورسره غواړئ کولی شئ دلته ورته انتخاب کړئ مثلا لیجنډ کې هم ورسره راشي ډیټا ټیبل سره لیجنډ کې هم دلته ورسره راشي او که نه غواړئ کولی شئ دلته راشي ورته انتخاب کړئ نون دا وګوره هغه ټیبل به ختم شي لیجنډ کې هم ختم شي صحیح ده بل دلته راځم دې ځای نه اکسس ته مثلا دا لاندې نومونه چې دي دا که چېرته دا نه غواړئ دلته کولی شئ ورته انتخاب کړئ چې نون یعنې مطلب دا نومونه دې نه وي یا یې غواړئ فرض مثال کولی شئ دې ځای نه راشئ ورته انتخاب کړئ چې دا نومونه دې وي راسره بل دغه هغه دې نمبر وس چپ طرف ته دی که تاسو چېرته غواړئ دا مثلا ښي طرف ته وي کولی شئ دلته لاندې ورته انتخاب کړئ دلته وګورئ یا مثلا چېرته به لاړې شئ چپ ته ښي طرف ته یا غواړئ چې بېرته مثلا هغه ته لاړې شئ چپ طرف ته کولی شئ دلته راشئ دې ځای باندې کلیک وکړئ نون خو مطلب هېڅ دې نه وي دا انتخاب کړئ وګورئ بېرته به چپ طرف ته لاړ شئ یا دلته کولی شئ مثلا دغه شمېره چې ده د عدد 100 200 300 دا په دې معیار باندې ټاکل کېږي یعنې دا مطلب که دغه څومره لوړ وي دغه عددونه هم دومره لوړ ورسره ټاکل کېږي که دا ګرافونه ټیټ وي دا شمېرې وینې بیا دغه هم دومره ټیټ ټاکل کېږي اندازه کېږي صحیح ده دا په احصایي کې قانون دی چې مثلا که دا عددونه لوړ وو دا هم لوړ ټاکل کېږي که دا عددونه کم وو بیا دا هم کم ټاکل کېږي خپله سوچ باندې ټاکئ خو بعضې وخت دومره عددونه وي چې بیخي لوړ وي بیا دلته تاسو کولی شئ ورته راشئ ورته راشئ مثلا شو ان اکسس ان 1000 بیا د هر عدد په ضرب باندې تقسیموي تاسو ته شو کوي او که چېرته غواړئ چې فرض مثال میلیون باندې دی وي یا د بیلیون باندې وي یا که بیخي لوړ وي بیا په لوګاریتم باندې شو کوي صحیح ده ښه خبر دا چې ډیفالټ انتخاب کړئ که چېرته عدد کوچنی وي او که ډېر لوړ وي بیا 1000 یا میلیون ورته انتخابوئ ځکه بیا ډېر لوړ نه حسابېږي کېږي صحیح ده بل د دې نه وروسته راشئ دلته ګریډ لاین دی مثلا دا کرښې غواړئ کلیک وکړئ ګورئ افقي کرښې ختمې شوې یا یې غواړم افقي کرښې غټې کرښې غواړم یا کوچنۍ غواړم یا کوچنۍ او غټې دواړه غواړم مثلا که دا انتخاب کوم ګورئ یوازې غټې کرښې راغلې که دې سره مثلا کوچنۍ غواړئ دلته وګورئ یا زه کوچنۍ کرښې دراسي ګورئ کوچنۍ به راسي که دواړه غواړئ دلته ورته انتخاب کړئ فرض مثال میجر اینډ مینر وګورئ هم به کوچنۍ راسي او هم غټې کولی شئ دلته ورته انتخاب کړئ چې نون یا میجر غټې دي عمود کرښې هم همدغسې دي غټې کرښې غواړئ یا یوازې کوچنۍ غواړئ مثلا او یا کوچنۍ او غټې دواړه غواړئ فلوټ دا لاندې سیوري چې کوم د دې ته فلوټ ویل کېږي که دا نه غواړئ کولی شئ دې ځای نون انتخاب کړئ فلوټ ختم شو یا راځئ دلته انتخابوم شو فلوټ ایریا بېرته به هماغه راسي والو دا شیان چې دي که چېرته مثلا تاسو دلته راشئ 3D شکل انتخاب کړئ دې ته 3D شکل ویل کېږي درې بعده شکل اوس که هغه وال یا کوم دیوال دا نه غواړئ کولی دلته ورته مثلا نون وال یې ختم شو یا غواړئ په ډیفالټ کلر کې وګورئ بېرته به راشي لاندې دې ته فلور ویل کېږي که چېرته دا نه غواړئ کولی شئ فلور باندې نون ختم شو فلور او که چېرته یې غواړئ مطلب ورته انتخاب کړئ شو چارت فلور لاندې فلور به ورسره راشي 3D روټیشن کې بیا تاسو کولی شئ مثلا دا تاو کړئ کوم طرف ته یې تاووي دې ځای نه کولی شئ یو بل طرف ته یې تاو کړئ داسې
هلته مغلته شکل ته ګوري کوم شکل یې ستاسو غواړئ صحیح ده ریسیټ یې کوي بېرته به خپل حالت ته راشي دلته ډېر دا سټایل استعمالوو ده یا هم تاسو کولی شئ دلته راشئ لاین یو رسم کړئ ټریډ لاین ته راشئ مثلا زه دا لاین رسم کوم څه شي باندې رسم کوم 60 اوکې که دا فکر کوم افسټ یې درته شي په افسټ ډول باندې مطلب کومه ځای پورې ګرافونه رسم کېږي صحیح ده یا په مثال بل شي باندې رسم کوئ کولی شئ مثلا په ویټ خانمو باندې رسم کوئ دا ګور دا بیا بل ډول ده په احصایي کې یو خاص مطلب دغه کرښه لري صحیح ده په چا احصایي زده وي هغه به پوهېږي که چېرته مو دغه ګراف د منکسر خط یا د منحني خط ګراف دې ته منکسر خط او منحني خط ګراف ویل کېږي وینئ که دا وي بیا تاسو کولی شئ دلته ورته انتخاب کړئ چې لاینونه دې ډراپ سي دا ګور لاندې به یو کرښه ورسره رسم کړئ یا مثلا تر دې بره ځایه تر دې ځایه پورې دې وي دا کرښې کولی شئ ورته انتخاب کړئ چې های لیول تر دې ځایه پورې به او که هېڅ یې نه غواړئ دا کرښې نو که غواړئ دلته د بار چارټ راته رسم کړئ کولی شئ دلته بار چارټ ورته رسم کړئ دا ګوره کلیک په کوم دې ټولو باندې به څه شی درته رسم کړي بار چارټ د ټولو نه زیات مصرف په کومه میاشت کې شوی ده اپریل میاشت کې صحیح ده یا کولی شئ مطلب دلته راشئ نه یې غواړئ نو هم ختم به شي دغه نقطې چې دي دا یوه نقطه دا په کوم ځای کې غواړئ کولی شئ دلته انتخاب کړئ مثلا په دې شکل باندې غواړم یا پر مثال په دې نمونه دې راته شو کې یا په دې شکل باندې داسې او که مطلب غواړئ چې په خپل ډیفالټ کې نو بیا نوم کوئ ښه خبر ده چې مطلب دلته دا ورته انتخاب کړئ دا بهترین چارټ ده او ښه چارټ ده صحیح ده چارټ ته نوم وربدلوئ کولی شئ دې ځای نوم وربدل کړئ او فارمیټ کې بیا هماغه تصویر خبرې دی یو بل طرف ته بیا لکه تصویر سوی دا هم همداسې کولی صحیح ده یو بل مهم ګراف زه درته وایم چې دلته ده هغه دایروي ګراف ده کوم ګراف ده دایروي هغه ډېر استعمالیږي ځکه په هغه سره په ډېرې اساني سره خلک پوهېدلی شي مثلا تاسو لیکلي پوهنتون محصلین فاکولته لیکئ سټوډنټس لیکم فاکولته مثلا بی سی ایس یا کمپیوټر ساینس بی بی اے ده مثلا یا پر مثال بل چا ده ایم ډي ده بل ال ال ډي ده کولی شئ دلته شاګردان ورکړئ مثلا په دې قسمو شاګردان د 600 400 همدغسې 1500 څلوېښت مثلا او په دې کې مثلا څو دي 200 مثلا څلوېښت اوس راځم دا ټول انتخابوم بیا راځم چېرته انزر ته په انزر کې کوم ډول چارټ غواړم پای چارټ دلته پای چارټ پیدا کړئ دغه ده وینئ کوم ډول چارټ مثلا غواړئ اوکې که دا ګوره پای چارټ به ډایرکټ ماغسې رسم شي اوس دې نه معلومېږي چې د ټول نه زیات محصلین په کومه پوهنځي کې دي بي سی ایس کې ځکه دا ګراف لوړ ده غټ ده اندازه یې کولی شئ دلته راشئ ورته انتخاب کړئ مثلا فیصدي دې راته کلیک وکړه دا ګوره دا به بهترین چارټ ده همدا هغې هم درته ښیي پانځه هم درته ښیي او فیصدي هم درته ښیي وګوره په دې کې 40% په دې کې 14% او په دې کې 22% دي صحیح ده که مثلا په دې شکل یې غواړئ دا بیا وګورئ نو هغې بره ښیي رنګونه او فیصدي په دې ځای کې درته شو کوي یا په دې شکل باندې ساده غواړئ مثلا یا په دې نمونه باندې غواړئ کوم ډول چې تاسو زړه وي مطلب صحیح ده خو د ټول نه ښه خبره ده چې مطلب په دې شکل ځکه دا ډېر ښه بهترین معلومېږي صحیح ده همدغسې نور ډېر ډولونه ګرافونه لري خو که چېرته مو احصایه زده وي بیا د هر ډول ګراف تاسو کولی شئ رسم یې کړئ دا هم هماغسې ګرافونه دي نور فرق نشته کې خو یوازینی فرق یې دا دی چې دا بیا په افقي ډول باندې دي کوم ډول دی افقي ډول یعنې دا مطلب که چېرته دا ګراف اوس رسم کوم غواړم په افقي ډول یې رسم کړم دا وګوره کلیک وکړه دا وګوره دا بیا په افقي ډول باندې ګراف ده صحیح شوه مشکل خو نه وي دې کې لږ مې پوه شوې که نه شوې پوه څنګه پوه شوې دا ګرافونه دي دا ما مخکې اول دې درته احصایي نه وي زه دې باندې نه پوهېږم صحیح ده که نه خو دا دوه ډوله مطلب ډېر استعمالېدونکي په ادارو کې مطلب دا مې درته وویل صحیح ده یا نور که احصایي مو زده وي کېدای شي نور ډولونه ډېر ډولونه تاسو استعمال کړئ دا نور مختلف ډولونه دي کوم ډول تاسو غواړئ مثلا بیا بل یو ډول وي خو انشاءالله داسې مثال مې درکړو چې دا عین ادارو په دې شیانو کې استعمالېږي وینئ دا بیا بل ډول ګراف ده کېدای شي بعضې خلک بیا په دې باندې صحیح پوهېږي صحیح ده سلایس مثلا د دې نه مو پی یو ټیبل جوړ کړی وي دې ځای هغه نه پر مثال تاسو یو پی یو ټیبل جوړ کړئ زه غواړم چې نیم دې چېرته راشي په هغه کې دې راشي مثلا او دا دې چېرته راشي کالم کې راشي دا دې کالم کې راشي او دم کالم کې مثلا دا خو ګډوډ شو بیخي ځکه هلته مو میاشتې غلطې اخیستې دي خیر دې لپاره به یو بل چل وکړو مانت به دلته ورکړو فرض مثال کومه میاشت ده یا شوګر مثلا څومره اندازه به ورکړو دلته اماونټ کولی شئ دلته مانت هم ورکړو مثلا دومره مصرف شوی ده په کومه میاشت کې مارچ میاشت کې صحیح ده یا مثلا دومره مصرف شوی ده
اپریل کې دومره مصرف شوی ده په جون کې دې نه یو پیو ټیبل جوړ کړه لکه پرون چې جوړ کړی وي صحیح ده راځم اوکې کوم کله مې زده اوکې کړل راځم نیم مثلا په رو کې غواړم اماونټ دلته بره کالم کې غواړم فرض مې بخښئ اماونټ به دلته لاندې راوړي چې لاندې ورسره راشي او دا میاشتې چې دي دا به چېرته راوړم بره د سوزګاري میاشت مطلب دلته ځان ځان ته څنګه شو معلوم شو صحیح ده کولی شي تاسو دا ټول انتخاب کړئ کوم ته راشئ دا سنټر ته کې داسې اوس تاسو په څه شي باندې سرچ کوئ سلایس ته راشئ دې هغه کې درېږم نظر ته راځم بیا سلایس ته راځم مثلا زه په نیم باندې سرچ کوم دې شیانو باندې اوکې که ټول به درته اډ شي دلته تاسو د کومې میاشتې کوم هغه غواړئ سالټ غواړم یا مثلا شوګر غواړم یا ویټ غواړم کابل ورمسې ویلي وه دا ټول ختم کړه یا مارچ میاشت غواړم مثلا شوګر اپریل میاشت غواړم یا جون میاشت غواړم دا وګورئ کومې ستاسو انتخاب وکړئ که ټول غواړئ کلیر فلټر باندې کلیک وکړئ ټول به درته شو کړي سلایس باندې پوه شوئ بل څه در سره هایپر لینک که تاسو د یو فایل لینک راوړئ کلیک په کومه دا وګورم مثلا دلته یو فایل ورته انتخابوم دا یو فایل شو چې کوم یو دې فایل لینک را کله چې کلیک وکړم دا فایل وګورئ ډایرکټ ماته بل په هغه کې خلاصي وګورم یا دې نه وروسته راځم دلته لیکلي دي ټکس باکس کلیک وکړه دا وګورم دا موږ سره ټکس باکس ولو که غواړئ چې کوم ټکس باکس رسم کولی شئ دې ځای نه ټکس باکس رسم کړئ یا راځم هیډر ورکوم هیډر سر ته ویل کېږي او پټر څه شته ویل کېږي پای ته مثلا دې ځای کې هیډر ورکوئ داسې ورته موږ هیډر راشي او که چېرته پای کې غواړئ فرض مثال دا وګورئ دا د پټر شولو اوس که تاسو څومره لیکنه زیاته وکړئ دا به ټولو صفحو باندې تکراري ډول باندې راځي مثلا ما تر دې ځای پورې لیکنه وکړه داسې صحیح ده دا وګورئ پره صفحه ته چې ورځئ همدا به هیډر پرې لیکلي وي او لاندې به دا څه شی وي پټر به وي پوه شو دې باندې بیا کولی شئ دلته راشئ ډیزاین ته مثلا کوم ډول هیډر غواړئ زه وایم صفحه دې راشي وګوره صفحې نمبر به پرې راشي یا که چېرته دا ډول نه غواړئ مثلا تاسو وایئ د لیکوال یا د کوم نوم هغه نوم دې پرې راشي دا وګورم خپله دلته لیکوال نوم راځي دلته صفحې نمبر او دلته تاریخ یعنې مختلف ډولونه دلته د هیډر د پټر نوم سره شته پریپیرډ ورسره لیکي وګوره پریپیرډ دا مطلب نوم سره راغی کال او بل چا راغی پیج دغه نوم چې ده دا یې دې پراپرټي نه اخلي دې پراپرټي کې نه ده دلته چې کوم نوم وي هغه هماغه نوم هلته م راځي صحیح ده هیډر دپاره ډېر ځای غواړو د هیډر دپاره به ډېر ځای وکړو چې لاندې هغه اوس را روان دی مطلب لاندې حرکت نه وکړی صحیح ده بل مثلا دلته راځه په دې ځای کې ورته انتخاب کړه دا خو هیډر شولو صحیح ده که ته کولی شې مطلب دې ځای نه څه شی ورکړې فټر ورکړې کولی شې مطلب دلته فټر ورکړې څه ډول فټر ته په کار کولی شې دې ځای نه ورکړې صحیح ده څه مشکل خو نشته کې پیج غواړئ کلیک وکړه دا وګورئ صفحې نمبر به راشي اول نمبر شو دا دویم نمبر شو همدغه درېیم ټول پر صفحې نمبر واخلئ صحیح ده او که چېرته راسم دلته ډیزاین ته ورته وایم پیج نمبر دا مطلب بیا ټولو صفحو نمبر دې راشي دې باندې کلیک کوم ټولو صفحو مثلا ټولو څو صفحې دې راسره 288 ټولو باندې 288 لیکلي وي یا مثلا ته غواړې تاریخ دې راشي ډیټ باندې کلیک وکړه دا وګوره تاریخ به راشي پره صفحه باندې تاریخ لیکلی وي یا وخت غواړې کلیک وکړه دا وګوره پره صفحه به ټایم لیکلی وي فایل پات غواړې دا چېرته سیو شوی دی وګوره سی ډي کې ډاکومنټ کې چاپ نوماینده مختلف نوماینده بل راځم فایل نیم هغه غواړې مثلا شیټ نیم غواړې اوس موږ څوم شیټ کې ولاړ یو اول کې کله چې کلیک وکړم دا وګوره ټولو باندې به لیکلي وي شیټ 1 شیټ 2 شیټ 1 صحیح ده تصویر ورته راوړئ کلیک پې کوم دا وګورئ دې ځای تاسو کولی شئ تصویر ورته راوړئ دا تصویر شو دا تصویر خو ډېر غټ ته اوس دې باندې کلیک وکړئ فارمیټ ته لاړ شئ دې ځای نه سایز ورکم کړئ مثلا هایټ دې 2 یا وایټ دې څو شي 2 اوکې کې دا وګوره تصویر به کوچنی شي که یې ختموئ دې ځای نه کولی شئ ریموو پکچر دا کلیک وکړئ ختم صحیح ده go to header footer مثلا زه header کې ولاړ یم غواړم go to footer باندې کلیک وکړم چېرته لاړم footer ته راغلم او که چېرته غواړم چې بېرته header ته لاړ شم go to header دا وګورئ بېرته header ته راغلم go to footer یا header پوه شوې دې باندې ډیفرنټ فرست پیج دا مطلب چې د لومړۍ صفحې د یو قسم header وټر او د نورو د څنګه وي د مثلا که دې باندې زه کلیک وکړم دا لومړۍ صفحه شوله د یو ډول header وټر شول خو که نورو صفحو ته راشم د هغو به بیا څنګه وي د دغو به دا وګوره بیا بېل بېل وي مثلا په دې کې مې ا ولیکله دا وګوره په اوله صفحه بیل ده او نور څومره صفحې چې په سر باندې مې څه لیکلي وي ا لیکلي او پای کې به دا لیکنه وي صحیح ده که تاسو غواړئ نه د ټولو د یو شان وي کولی شئ ډیزاین ته راشئ دلته ورته وایئ چې ډیفرنټ فرست پیج دا ترې لري که بیا د ټولو یو شان وي صحیح ده یا مثلا تاسو غواړئ د جیب د یو قسم هیډر وټر او تاکو بل قسم دا ټیک مارک ولګوئ دا اوس تاکي صفحې د تاکو په سر مې ای ولیکله او د جیب په سر هم په سر مثلا څه لیکمه بې دا وګوره
دلته لیکلي دي A په تاکو باندې او B هغه جوبتو باندې بیا به مطلب تاکو باندې A دا او په جوبتو باندې څه شی ده B دا همدغسې تر اخره پورې پسې ځي مشکل خو نشته کې ها که دا لرې کې به جوبتو تاکو دواړه یو شی وي سکیل ویت ډاکومنټس کار کوي سکیل ویت ډاکومنټ نه هدف دا دی مطلب که چېرته تاسو غواړئ دا د ډاکومنټ سره سکیل وي یعنې دا مطلب کله چې تاسو هغه ته راشي پیج دا ورته په دې ځای کې موږ ته سکیلینګ ووایو وینې دا ده ګورې که زه چېرته د لیکنې سایز ډېر کوچنی کړم مثلا څو مې ورکړلو 10 کله چې 10 تاسو ورکوئ دا ګوره دا هغسې د هیډر وکټرن بیخي دومره کوچني شو چې هېڅ معلومېږي نه دا وګورئ بیخي ډېر ورسره کوچني شول صحیح ده که چېرته مثلا دلته راشم بېرته پیج دا ورته مثلا دا بېرته ورته زیاتوم یا به زیات ورکړو مثلا 400 مې ورکړل وګورئ هم لیکنه غټه شوله او هم دا هیډر وکټر څنګه شول غټ شول که چېرته زه دلته راشم دا مثلا سل کړمه دا بیا نارمل حالات ده کوم حالات یې ده نارمل وینئ که تاسو غواړئ دا د دې سره نه غټېږي یا نه دې ورسره کوچني کېږي کولی شئ دلته راشئ مثلا هیډر وکټر ته دا ټیک مارک ورته لري کې سکیل ویت ډاکومنټ اوس وګورئ زه سکیلینګ دلته ورته زیاتوم پیج لاوټ کې د دې ځای نه سکیلینګ مثلا 200 ته رسوم څو مې کړل ورته 200 وګورئ د لاندې لیکنه به غټه سي خو لیکن او بل لیکنه دغه په کوم ډول باندې کوچنی ده د لاندې ځکه غټه ده چې دا وګورئ مخکې په لویه صفحه کې څو کالمونه راتلل او اوس څو کالمونه کې راځي تاسو ورته وګورئ دا لیکنه غټه ده او دا لیکنه څنګه ده هماغسې کوچنی ده که نه ده کوچنی نه که چېرته مثلا تاسو غواړئ چې نه دا د مطلب څنګه شي ورسره سکیل کېږي د ورسره د دې لیکنې سره د خپله ډایرکټ سکیل کوي سکیلینګ د ورسره کوي کولی شئ ډیزاین ته راشئ او دا ټیک مارک ته ولګئ سکیل ویت ډاکومنټ اوس وګورئ څومره دا غټه ده دومره هماغه هم غټه ده پام شته ورته او که راشئ مثلا ډیزاین ته دا ټیک مارک ته لرې کړم بیا وګورئ هماغه لیکنه به کوچنۍ شي او دا په خپل حالت باندې سکیلینګ کې غټه پاتې شي پوه نه یاستئ لږ څه که پوه نه یاستئ مطلب دا به دې ځای کې بیا وایي دې ته سره سکیلینګ ته همدغسې که کوچنۍ کوي نارمل حالت کې څومره ده سل ده دا ګورئ ډاکومنټ هم بېرته نارمل حالت ته راغی یا سل ته همدا رقم دا مو ګورئ خپل نارمل حالت کې ده بل وګورئ کله چې تاسو مثلا دې لیکنه تاسو دې ځای نه دا صفحه دې طرف ته راوړئ دا وګورئ دا هیډر هم دې طرف ته ورسره راغلل هدف باندې مو پوه شوئ مثلا دا دې خوا ته راوړم دا ګورئ هیډر هم همدغه ځای ته ورسره راغلل هغه صفحه خالي شوله خو که چېرته تاسو مثلا غواړئ چې نه دا دې حرکت نه ورسره کوي کولی شئ بیا دلته اندازه ورته زیاته کوئ دې ځای ته راشئ دا بېرته ورته زیاتوم دې ځای نه دا ګور بر به هیډر هم دغه ځای ته تر سره ورسېدل که چېرته راشم ډیزاین ته او دا ټیک مارک ته لرې کړم الاین ویت ډاکومنټ مرجن یا الاین ویت پیج مرجن اوس دې ته حرکت ورکوي ګوره هیډر په خپل ځای باندې ولاړ دی مخته ځي ورسره نه او که دا وروسته حرکت ورکوي مثلا دې ته وروسته حرکت ورکوي داسې بیا په هماغه خپل ځای باندې ولاړ دی که چېرته مو ټیک مارک لګولی وي الاین ویت ډاکومنټ مو لګولی وي بیا وګورئ زه دې ځای دې ته حرکت ورکوم ګوره لیکنه خپله باندې حرکت ورسره کوي که نه کوي دا وګورئ څومره دې ته حرکت ورکوي دومره به هماغه هیډر وکټر هم دې طرف ته ورسره راځي او که دې طرف ته انتقال ورکوي داسې بیا هم دې خوا ته ورسره راځي که مطلب تاسو غواړئ چې نه حرکت یې نه ورسره کوي دا لرې کړي ورته اوس یې ګورئ دې ته زه مخکې ور دې ځای کې مې راورسېدل خو لیکن هیډر چېرته پاتې دی هماغه خپل ځای کې پوه شو دې باندې دا هیډر وکټر چې مطلب دا به تاسو دلته پیج ورته چې راسئ دې ځای نه کارولی شئ پیج سټاپ ته چې راسئ هیډر وکټر ته راشئ وګورئ بیا دلته هماغه هیډر وکټر دی بیا دلته نه وایو صحیح ده لکه ډیفرنٹ اډ ان A1 ده په دې ځای کې موږ هغه کې وویل ډیزاین کې ډیفرنٹ اډ ان A1 جبت د یو قسم یا تاکو بل قسم لومړی صفحې د یو قسم هیډر وکټر او د نورو دی بل قسم دا مې اوس درته وایي یا د ډاکومنټ سره د سکیل کېږي که د نه سکیل کېږي یا مثلا د پیج هغسې د مرجنسي ده مطلب حرکت مې سوس ورکولو سره ځي او که نه وګوره که دا زه ټول ولګوم وینئ اوکې مې کړلو ستاسو راشي دلته ډیزاین ته وګوره ټول به لګېدلي وي دا څلور سره لګېدلي که نه لګېدلي هماغه خبر دی یا ډیټ اینډ ټایم دا هر څه دې ځای نه کولی شو یا خو پیج لاوټ ته راشئ دې ځای کې ودرېږئ هیډر وکټر ته راشئ د دې ځای نه تاسو کولی شئ مثلا ورته ولیکئ چې ډیټ اینډ ټایم دې راشئ صفحې نمبر دې راشئ فایل دې راشئ تصویر دې راشئ څه شی دې راشئ یوه خبره ده صحیح ده دې کې مشکل نه لرئ بس ته کې پسې ووایم څه وایي لږ درس شته کې دا څه وایم خیر ټولو هسې ټولو خوښه باندې لاړ شي بس ټولو خوښه مطلب
بنو وایي